د پښتو ټلویزیون ډېر قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. درنو لیدونکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا پاکستان د تورې کرښې د ډیورند د تورې کرښې ته څیرمه غټې غټې کندې او همدارنګ د ازغن تار په لګولو باندې بوخت دی چې د دغو معلوماتو پر اساس د امنیت شورا هم په غونډه نیولې وه او د بهرنیو د کورنیو چارو وزارت او همدارنګ د سرحداتو وزارت ته دنده وسپارله چې پاک له معلومات راټول کړي. همداسې که وګورو لکه څومره چې حالات د پټاکنو کې اړپېچلي کېدل، پاکستان خپلو بریدونو ته په مختلف ډول همدارنګ په کندهار کې، پکتیکا کې دته ورته بریدونه کړي. همدارنګ که چېرته د ازغن تار پاک له خبرې کوو، همدغه تار پر مټې په پکتیکا کې ځینې سیمې نورې هم لاندې کړي دي. په همدې بحث کې په نیشنل کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. په بحث کې مېلمانه دي د سیاسي چارو کارپو کابل خان تدبیر، همدارنګ د حقیقت غږ ونیزې مدیر مسؤل عبدالاحد سرتیب او د سیاسي چارو کارپو ایمل څړوال چې درېونه ته ښه راغلاست وایم. تدبیر صاحب، لومړي سر کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر په دغه اړه غواړو چې مونږ کومه داسې که وګورو د پاکستان کړنې وګورو، دې ته ورته کړنې پخوا هم ترسره کړي دي، بریدونه کوي. همدارنګ د قاسم خان چې پیسر ورکړه د ګوشتې پوسته یادولی شو. همدارنګ د دیځې نزو د پکتیکا ته هلته ګورو بسته بازارونه همداسې دغه ته د تارونو لړۍ که خیال کړي د مشرف په وخت کې رامنځته شوله. اوس بیا افغان حکومت دغه کړی ده چې یاره د دغو وزارتونو د کورنیو چارو وزارت او همدارنګ د سرحداتو وزارت ته دنده سپارلې ده چې په دې اړه معلومات راټول کړي. مونږ داسې واضح پالیسي دغه تورې کرښې پاکه لرو، زموږ دولت کومه داسې کومه پالیسي لري که نه د تېرو حکومتونو پالیسي هم دوی هم تعقیبوي؟ د بخښونکي خدای په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره تاسو تلویزیون محترمو لیدونکو، تخنیکي همکارانو او محترم میلمنو ته ګورئ، زه داسې فکر کوم چې موږ په تېر سل کاله کې یا اوس 115 کالو ته نږدې وخت تقریبا تېرېږي. په دې 115 کالو کې موږ د ډیورنډ لاین په هکله باندې د افغانستان سیاسیونو او یا دولتمردانو او یا هغه کورنۍ چې په افغانستان باندې حاکمه وه، یو وخت هم د ډیورنډ کرښې په اړوند باندې په ارتباط باندې واضح او روښانه دریځ نه درلود. تنها یو وخت کې داود خان یو ځل د دې مسلې دپاره سفربري وکړه او دغه خبره لږ تیزه او تونده یې ونیوه په دې خاطر باندې چې د پېښور بالاحصار خپله د داود خان د لیکل لاس وتلی و او انګلیسانو ځینې نیولی و او یا شاه شجاع په وخت کې دغسې یو پېښه سوې وه. اصلي خبره دا ده چې موږ که دا تېر 40 کلن تاریخ د افغانستان ته کله چې داود خان واکمن شوی او له هغه نه را په دې خوا تر دننه پورې کومې پېښې چې کېږي، موږ په افغانستان کې د افغانستان کله چې افغانانو واک درلود، سلطه درلوده، قوت درلود، د هغې قوت په وخت کې پاکستان کله هم د دې هڅه نه کوله چې یا یو متر مخې ته راشي او یا تر دې په اصطلاح باندې کوم څه چې د افغانانو هلته ورپاتې دي په هغه باندې بسیه نه کوله. له بلې خوا هغه پښتانه چې دا تاسې ګورئ څوک چې دا د لاین په سر باندې پراته وو، له انګلیسانو سره هم پخوا دغسې یو توافق سوی و او انګلیسانو هم د فاټا سیمې یا هغه سیمې چې په هغو کې د علاقه غیر یا آزاد قبایل ورته ویل کېدل، په هغو کې برطانوي هند هم لاس نه واهه او دا سیمې مستقیما د تاج برطانیا تر واک لاندې وې چې د هغو په واک کې وې. په دې سیمه کې برطانوي هند هم لاس نه وایي. اوس له یوې خوا په افغانستان کې د یو کمزوري دولت موجودیت، له بلې خوا په افغانستان کې د افغانستان په دولت کې د هغو عواملو موجودیت چې هغه په شکل د اشکالو د بیروني کړیو سره تړلي دي او یا د بیروني ګټو ته وفاداري ښیي د افغانستان او د افغانستان ګټو، د افغانستان د خاورې بشپړتیا ته خپله ژمنتیا په هغه شکل چې شاید و باید د نه ښیي. په همدې خاطر باندې پاکستان وار په وار باندې په شکل د اشکالو باندې مختلفې هڅې کوي تر څو دا سیمې د قبایلو او د هغو افغانانو له ولکې وباسي څوک چې دلته واکمن وو او د دوی قانون په دا سیمه کې. ډېر څه که موږ وګورو په داسې حال کې چې تاسې وویل چې یعنې له تېرو حکومتونو را په دې خوا اوسنۍ په 10 کلونو دوره کې دوی دغه ډول کړنې ترسره کړلې چې مخکې راشه او همدارنګه دلته ورته نور کارونه
کوم ګور د طالبانو په واکمنۍ په ماچ زیات سپورټ هم دی وسره یعنی دوی خبره ته ډیره منل کېدل شوی هغه وخت دوی دا ډول کړنې تر سره کولې کنه او کنه کولې څه وجه زه د فکر کوم چې په 22 کلنه دوره کې کله چې په افغانستان کې مرکزی دولت ختم شوی ده او له هغه وروسته په افغانستان کې تنظیم سالاري او جنګ سالاري شروع شوی دي له هغه په دې خوا پاکستان په دوامدار شکل سره دا هڅې کوي ځکه په افغانستان کې یو واحد نظر د دې لپاره چې پاکستان ته وړاندې شي د مخ په دولت مردانو کې وجود نه لري هغه چې طالبانو په حکمراني پورې اړه لري زه داسې فکر کوم چې د اوسني حالت د طالبانو حکمراني په مراتبو بهتره وه ځکه بدون د دې چې هغه د دې خبرې سیاسي ابعاد وسنجوي که چا ورته ویل چې دلته پاکستان یا تېری کړی یا راویښتی ده دوی د هغه په مقابل کې عمل کاوه ولې اوس هغه عمل موږ د یو شکل مصلحت تر عنوان لاندې په وارونو باندې توغندي توغول کېږي د مصلحت په نوم راځي نور څه کېږي که چېرته افغانان په رښتیا سره د دې خبرې وړتیا نه لري افغانستان ګوري امریکا افغانستان د ناټو نه د باندې خپل ستراتیژیک په اصطلاح باندې پارتنر اعلان کړی ده او له بلې خوا نه غرب عملا ناټو په مجموع کې دلته په افغانستان کې حضور لري د دغه حضور درلودل د دغو خلکو په افغانستان کې دوی باید دا خبره د دوی سره په داسې شکل باندې طرح کړې وای چې له یوې خوا یې اسناد ورته وړاندې کړي وای او له بلې خوا هغه خلک چې وژل کېږي د هغو خلکو په درد باندې دغو خلکو سره خبرې کړې وای تر اوسه د افغانستان دولت د دغې خبرې دپاره سرل دي چې دا دولت په دې باندې ونه توانېده چې یو قوي نظامي سیستم په افغانستان کې ایجاد کړي تر څو هغه وکولای شي چې د افغانستان له پولو او د افغانستان د جغرافیا له بشپړتیا نه دفاع وکړي دا یې هم ونه کړای سوی خو په مقابل کې دا هم ونه کړای سوی چې هغه پاکستان حد اقل په څه شکل باندې چې ایجاد کړي چې افغانستان له دوی سره خپل مناسبات تعریف کړي وای او یا یې ساتلي وای هغه یې هم ونه کړل هغه څه چې پاکستان غواړي د پاکستان که ترانزیت د مرکزي اسیا ته د پاکستان نور مسایل دي افغانستان هغو ټولو مسایلو ته ژمن ده او کېږي ولې هغه څه چې په افغانستان پورې اړه لري که د افغانستان د تجار مال ده که د افغانستان او د هند ترمنځ ترانزیت لار ده کومه چې موږ پاکستان سره په دې مورد باندې د پاکستان له ایجاد وروسته هوکړې درلودلې او یا د افغانانو هغه خاوره چې پاکستان اوس په شکل د اشکالو غواړي هلته په دې سیمه باندې واک ترلاسه کړي دا سیمه د مشرانو د سیمې د نرخو د قبیلوي مناسباتو نه د باندې وباسي او د پنجاب تر ولکې لاندې راولي د دغه په هکله باندې هم د افغانستان دولت واضح دریځ نه لري ګورئ یوه ډېره خواشینونکې خبره دغه ده چې موږ په دا پوله باندې پراته خلک دا پوله نه بخښنه غواړم په دا لاین چې دوی ورته وایي د ډیورنډ لاین د دغه دواړو غاړو ته پراته خلک مړی ژوندی سره لري د مناسبات سره لري ورونه او کورونه زراعتونه دي یو چا یو بلې خوا ته د دغو ټولو په خاطر باندې د افغانستان دولت په دې هکله باید ډېر واضح او مشخص دریځ ولري وای او په مقابل کې پخوا هم د افغانستان دولت مردان تر یو حده پورې درېدلي وو دغه شی چې دوی افغانانو ته خپله څېره باید ښودلې وای چې دوی افغانان دي چا ایجنټان نه دي چا جاسوسان نه دي دوی باید مشخص دریځ درلودلی مننه کوم سټي چې تاسو ته راګرځو که چېرته موږ وګورو لکه څنګه چې تقویض صاحب اشاره وکړه چې حکومت مو له تېر نه له څو کلونو راهیسې داسې واضح دریځ نه لري د کرښې په هکله په دننه په هېواد کې ګوندونه همدارنګ ولسونه او دا خوځښتونه چې دي دوی څومره دغه ډیورنډ پالیسي همداسې تعقیب کړي لکه حکومت که نه ځینې یو شمېر د مرګ دهلیز ګڼي هغوی وایي چې باید دا لاسلیک شي دا د مرګ دهلیز دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو مېلمنو او ستاسو د تلویزیون اورېدونکو ته ښه هیلې او سلامونه وړاندې کوم زموږ اساسي مشکل دا دی چې موږ په خپل عمر کې یو غښتلی مستقل او باتدبیره او مدبر رهبر نه دی پیدا کړی دا یو تریخ حقیقت دی چې باید تنور بله غټه مسله دا ده چې موږ یو غټ مشکل لرو ټول افغانان په صورت کل که پښتانه یو که تاجک که ازبک په دا کوټه کې یو ډاکټر کاسې د سینستري سره هغه وویل ول روسان خپل غلطي مني امریکایان خپل غلطي مني انګلیسان خپل غلطي مني خو افغانان خپل غلطي نه مني موږ خپل غلطي نه دي مني زما د مور په اردو کې زه درې پښتونستانه پیژنم یو هغه پښتونستان روسي پښتونستان چې روسان غوښتل چې هغه غوښتل د دې باندې د لارې ولاړ شي تودو اوبو ته ځان ورسوي او تر دې عنوان لاندې په افغانستان کې لاسوهنې شروع کړې دغسې په پاکستان کې هم ځینې ډلې وروزلې وو ډېر کارونه یې
یو هغه پښتونستان و چې په واقعیت کې د افغانان او د پاکستان تر مابین د برطانیې او د افغانانو تر مابین یو د سرحدي شخړه وه چې خط فاصلې نه ایجاد کړي وو چې تر دغه حده زه نه در تېرېږم، تر دغه حده ته را تېرېږي. هغه پر خپل حل باندې پاڅه. بل هغه پښتونستان و چې د سرحد د لین هاخوا ته خلکو ژوند کوي، هغه خلکو هم په پارلمان کې وجود درلود، هغه قانون اساسي ورسره امضا کړی دی، اوس هم ورسره په اطلاعات کې ناست دي، اوس هم ورسره په پارلمان کې ناست دي، اوس هم په خپله د هغه دولت عالي رتبه مامورین او د آیسای اکثریت او د فوج اکثریت حتی د پارلمان اکثریت غړي د همدغه ثبوت دي چې دوی غواړي د پاکستان سره ناراضه دي. د بلې خوا څخه په افغانستان کې سیاسي ډلې وه، سیاسي ډلې چې کوم موږ درلودې هغه د اصلا سیاسي ډلې نه وې. په واقعیت کې سیاسي ډلې په جهان کې یو بیل نورم لري، یو بیل ارمان لري. سرتي صاحب تاسو دا معنی چې د مرګ دهلیز دی؟ دا د امیر عبدالرحمن خان اخرینی وصیت دی. امیر عبدالرحمن خان چې کله د ډیورنډ سره په دې باندې موافقه وکړه چې دغه نقطو سپتمبر ستا عسکر باید راتېر نه شي، دغه نقطو باید زما راتېر نه شي. د دې اوس چې کاره ثبوت شته چې دا پلاستیک شوی ده؟ بلکل. هغه ورته وویل امضا کړې نه ده. هغه ورته وویل چې ګوره زه یوه خبره کوم تاسو ته چې ډیورنډ به تاسو پر ما تحمیل کړي په زور باندې، خو 100 کاله بعد به د دغه ځای څخه ټول جهان په عذاب، تاسو به هم په عذاب یاست، افغانستان به هم په عذاب او دا ستاسو نوکران به هم په عذاب. دا خپله شخصا د امیر عبدالرحمن خان خبره ده. په دې خاطر باندې زموږ سره چې هڅه کېږي یو ملت چې دغسې پارلمان ولري چې اکثریت غړي یې د وجدان ناجوړ وي او ټوله ورځ د خپل اولاد او د خپل مسي او د خپل کړوسي د خېټې په غم کې وي، د خپل ځان د امتیازاتو په غم کې. کله چې داسې یو سړی داسې یو مشرتوب ولري چې د هغه جوړې د اسمانه څخه خلک راځي، نور خلک یې ورکوي، کله چې یو دغسې سړی یو دغسې یو سیاسي ګوندونه ولري چې هغه دې پر ځای باندې چې د ملت سره واحد کړي، ملت سازي وکړي، بڼسازي کوي، قوم پرستي کوي، قوم سازي کوي او قوم سره ویشي، نو د دغسې حالات څخه د پاکستان خو هېڅ ملامت نه دی. د خپلو ګټو لپاره هر څه باید وي. سرتي صاحب حق دی. هر قوم، هر ژوندی قوم، هغه قوم چې زه تاته یوه خبره کوم. زه په ډیلي کې دا د جامع مسجد په دغه کې ما د جمعې لمونځ کاوه. د هندوستان د انتخابات څخه مخکې د دې جامع یو لوی مولوي هغه په اردو باندې وویل چې زه ټولو مسلمانانو ته توصیه کوم چې دغه اوسنی چې کامیابه دي دغه هندو سره ته دي چې سخته دغه دښمن دی، د مسلمانانو دښمن دی او یو مسجد یې هم نړول دي، وزر مسلمانان یې وژلي دي. مګر زه مسلمانانو ته خواست کوم چې دغه رایه دا ځل و دغه سړي ته ورکړي. د پای څخه یو ملا ورته راپورټ شو، هغه وویل چې دا خو د مسلمانانو قاتل دی. هغه ورته زه د مسلمانانو لپاره نه غواړم. دا سړی قاطع سړی دی، مدبر سړی دی، کارګر سړی دی، د هندوستان لپاره په ګټه دی. که هندوستان اباتېږي زه ورسره اباتېږم، که هندوستان خرابېږي زه ورسره خرابېږم. موږ باید د هندوستان لپاره دا قرباني ورکړو. ما تر اوسه پورې زما په خپل عمر کې دا زه اوس دا ژره مې شپېڅو کاله عمر لرم، ما په خپل ژوند کې مستقل ګوند، مستقل شخصیت، مستقل نوزت په افغانستان کې نه دی لیدلی چې هغه د خپل ملي منافعو څخه او د خپل ملي ګټو څخه او د خپل وطن او د خپل عزت او د خپل تاریخ. سرتي صاحب که تاسو دا معنی چې دا مرګ دهلیز ده، په دغه دهلیز باندې چې وژل کېږي او مشخص قوم په وژل کېږي، دغه قوم چې په دې باندې د 100 کاله وژل شوی دی، لا د نورم په وژل کېږي، دوی دا خبره نه کوي. داسې یو څوک راپاڅېږي، داسې یو ډله راپاڅېږي چې هغوی دا خبره کوي چې نه پرې وژل شوی دی، نه پرې ورباندې وژل کېږي. هغوی وایي دا د مرګ دهلیز ده، تر هڅه د مخه دوی دا ادعا کوي چې موږ باید ورسره لاسلیک کړو چې ځان ته نه خلاص کړو. که چېرته داسې ضمانت وجود لري، داسې شتون شته دی چې دا کرښه ته ورسره لاسلیک کړي، پاکستان تاسې په ارامه پرېږدي او هېواد په زه تاته یوه خبره کوم چې هر ملک د خپلو ګاونډیانو په مقابل کې هم ستراتیژیک لري. که ته 50 ډیورنډ د پاکستان سره امضا کړې، پاکستان نور اهداف هم لري او تا نه پرېږدي. د پاکستان قوم کې ستراتیژیک داسې نه دی چې یوازې د خط ډیورنډ دی. دا ډیورنډ بالکل ته اوس نه ځینې اخیستی سي نه دی ورکوي او ته په دې پوهېږم دی پوهېږم. دا یو مشکل حل دی. دا به یو تاریخ فیصله کوي. راځو ته دې دپاره چې دی تا ته یوه بهانه کوي، بل څه درنه غواړي.
زه اوس تاسو پوښتنه کوم اول په خپله ته پر پاکستان څه منت کوي ستا پارلمان په دغه شپه چې دی دلته سیمې خاردار کړي چې ستا پارلمان د ماینیو د زامنو د لمسیانو دپاره حقوق غواړي دغه مسله خو څه نوې مسله نه ده خو دا 2 کاله کېږي پر دغه باندې راکټان نه ورته په دا پارلمان یو د دروازه وتله دا سیاسي ګوندونه یو ورځ دا ښار بند کړي مننه کوم څه په دې خاطر باندې راځي چې خپل واوري د بل په بام نه غورځو موږ په خپل ما بیا د مالک کاسي خبر تکراروم ډاکټر مالک ډېر هوښیار سره هغه ویل موږ خپل اشتباهات نه منو موږ په ژوند کې د ظاهرشاه د سقوط سره سم چې کوم مینونه موږ ښخ کړه د ایډیولوژي په نامه باندې د ګوندونو په نامه باندې د سیاسي سازمانونو په نامه باندې د ملیشو په نامه باندې د استخباراتي شبکو سره د ارتباط په نامه باندې موږ هغه ټول پر موږ وچاودل او په ټولو کې لاندو کانو شل شت پراته یو او اوس وجه ته وایي چې پاکستان وایي زه هغه تر هغه رسېدلی چې اوس په وزیرستان کې د سیمې خاردار سوال د ساتي څخه په دې خبره څخه نظر غواړو چې مونږه ډیورنډ کرښه نه خپلولی شو نه پاکستان ته راکې او نه موږ وسنولی شو یا مونږ په دې کله تاسو نظر غواړو چې تاسو څومره موافق یاست ورسره